Orya English Language Program د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه برنامه لسانی انګلیسي اوریا وړاندې کوونکی عارف اوریا Lesson 73 درې اویایم لوست درس 73 Let's go راځه چې لاړ شو بیا کې برویم دوستانو په دغه درس کې به مختلف شیان موږ تاسو زده کوو شروع له بی نه کوو دغه بی چې ده کومکي فعلونه دي چې په تیرو درسونو کې موږ تاسو ویلي دي چې ام از آر دي په دې باندې موږ پوښتنه کوو دلته په انګلیسي کې وایي چې yes no questions with you and affirmative short answers with I دلته په یو باندې پوښتنه کیږي او په آی باندې ځواب ورکول کیږي یو معنا ته یا تاسو او ځواب په آی باندې ده چې آی معنا زه نو دوستانو مثلا چې یو چا نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو مصروف یاستئ هغه به څنګه موږ تاسو ته ځواب راکړي یا ورته تاسو په فلاني ځای کې یاستئ او څنګه به موږ تاسو ورته ځواب ورکوو دوستان نهایت عزیز در این درس پیشنهادات را یاد میگیریم و چیزهای دیگه محاوره‌ای روزمره را یاد میگیریم ولی شروعش از بی میکنیم که بی خودش فعلای کمکی ام از آر هستک با اونا ما شما سوال جور میکنیم سوال yes no questions هستک با یو که یو استفاده میشدش و جواب مثبت affirmative یعنی مثبت جواب مثبت کوتاه مثبت امرای آی ما میدهیم مثلا در این مثال ها 3 مثال هستک که یک کسی از ما سوال میکنه که آیا شما مصروف هستید ما میگیم بله هستم یا مثلا میگه که آیا شما در اتاق نشیمن هستین برش میگیم که بله هستیم یا میگیم که آیا شما خانه هستین ما میگیم که بله ما هستیم چه قسم در انگلیسی بگویم پس بیان که ببینیم دوستانو په دې کې ما لکه څنګه چې مخکې درته ویلې چې پوښتنه موږ تاسو په یو باندې کوو یو معنی یعنی تاسو او ځواب یې په آی باندې ورکوو مثلا په لومړي مثال کې وایي چې Are you busy? Are you busy? دویم کس وایي Yes I am یعنی Are you busy? Busy معنی مصروف آیا ته مصروف یې دویم کس ورته Yes I am هو زه یم دویمه جمله Are you in the living room? آیا ته د اوسېدلو په کوټه کې یعنی د ناستې په کوټه کې یې بل ورته وایي Yes I am دریمه جمله ده وایي Are you at home? آیا تاسو په کور کې یاست؟ دویم کس ورته وایي Yes I am دوستان عزیز همین قسمی که گفتیم که مثلا نفر اول سوال میکنه میگه که Are you busy? آیا شما مصروف هستین؟ نفر دوم میگه Yes I am بله من هستم دوم Are you in the living room? آیا شما در اتاق نشیمن هستین؟ نفر دوم میگه Yes I am سوم Are you at home? آیا شما خانه هستین؟ Yes I am بله من هستم نو دوستانو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې د یو چا نه پوښتنه وکړو چې آیا ته مصروف یې هغه درته وایي چې هو زه یم یا آیا تاسو په کور کې یاستئ هو زه یم په دې شکل باندې به موږ تاسو ځواب ورکوو نو دوستانو مپ سے دغه جمله تکرار کرد دوستان عزیز پشت ما این جملات را تکرار کنین اول Are you busy? Yes I am Are you in the living room? Yes I am Are you at home? Yes I am ډیر ښه بسیار عالی نو دوستانو په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې یو چا نه پوښتنه وکړو چې آیا ته په کور کې یې او هغه ته ځواب ورکړو چې هو زه یم یا مثلا په یو خاصه کوټه کې اوسیږي نو په څه رقم ځواب ورکړو په دې شکل باندې مثبت ځواب چې ورته ورکړو نو په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې ورکړو سلامونه دوستانو اوس نو تاسو د اکسرسایز یا تمرین وخت ته هیله ده چې تاسو هم دغه سه جملې جوړې کړئ دغه 15 عبارتونه ما لیکلي دي په هر یو باندې یوه سوالیه او ځواب یې ورته ولیکئ اول مثال کې مثلا ما درته مثال ویلی ده هلته لیکل شوي دي بیزی بیزی یعنی مصروف
دا په سوال سوالیه جوړوي بیا به جواب ورکوي. مثلا اول کس وای are you busy، دویم کس ورته yes I am. همدغه شکل باندې دغه 15 چې دي دی باندې تاسو جوړ کړئ. مثلا اوله ده at home یعنی په کور کې، in the living room د اوسېدلو په کوټه کې، in the bathroom په تشناب کې، in the kitchen په پخلنځي کې، at school په ښوونځي کې. په د هر یو باندې دغه یو سوالیه جوړه کړئ او ځواب یې هم ورته ولیکئ. اول به یې هم درته ووایم are you at home، آیا تاسو په کور کې یاستئ؟ ځواب ده yes I am. نور یې تاسو ولیکئ. دوستان نهایت عزیز اینجا اکسرسایز هستن، لطفا قلم و کتابچه‌تان را داشته باشین و از این عبارت ها شما سوالیه جور کنین و جوابش نیز نوشته کنین. مثلا مثالش اول گفتیم که busy، busy یعنی مصروف. نفر اول سوال میکنه are you busy، آیا شما مصروف هستین؟ نفر دوم میگه yes I am، بله من هستم. حالا همینجا 5 عبارت هست که هر کدامش شما میتونین یک سوالیه کنین و جوابش اولش من براتون میگم. at home are you at home yes I am، دیگهش شما جور کنین. دوستانو اوس راځي چې دا زده کړو چې یو چاته په انګلیسي کې څنګه ووایو چې راځه چې لاړ شو. دوستان عزیز بیاین که در انگلیسی یاد بگیریم که چه قسم برای کسی بگوییم که بیا که بریم. په انګلیسي کې وایو موږ تاسو let's go، راځه چې لاړ شو، بیا که بریم. که چیرته چاته یو پیشنهاد کوئ نو وایي چې راځه چې فلانی ځای ته لاړ شو، نو ورته وایي چې let's go، راځه چې لاړ شو. بیا به دغه ځای نوم اخلي چې کوم ځای ته. برای کسی اگه خواسته باشین پیشنهاد بتین که بیا که برویم، کجا برویم، فقط نام اونجا را باز بگیرین. میگین که let's go، بعدش هر جایی که خواسته باشه نامی همون جای میگیرین. مثلا در اینجا در مثال ها براتون گفتیم. دوستانو لکه څرنګه مې چې درته ویلې که چیرته غواړئ یو چاته پیشنهاد ورکړئ چې راځه چې لاړ شو، چیرته لاړ شو، هر ځای چې تاسو غواړئ بیا د هغه ځای نوم ورپسې اخلئ. مثلا په مثالونو کې اول let's go to the park، let's go to the park، راځه چې پارک ته لاړ شو. دویم let's go to the mosque، راځه چې مسجد ته ولاړ شو. دریم let's go to the library، راځه چې کتابخانه ته لاړ شو. ببینین دوستان عزیز اینجا مثلا ما شما یک کس را میگیم بیا که بریم، کجا بریم؟ اولش میگیم که let's go to the park، بیا که پارک برویم. دویم let's go to the mosque، بیا که مسجد برویم. سوم let's go to the library، بیا که کتابخانه برویم. دیگه به می شکل ما میتونیم که برای یک کسی پیشنهاد بدیم و ازشان خواهش کنیم که همراه ما یک جا برود. نو دوستانو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې یو چاته وی راځه چې لاړ شو یا فلانی ځای ته، نو په انګلیسي کې څنګه وی let's go، let's go. آفرین. راځي چې په نورو مثالونو کې هم وګورو. دوستانو دلته ګورو چې دوه کسان دي، ساحل او لطیف. ساحل لطیف ته پیشنهاد کوي، ورنه غواړي چې ورسره پارک ته ولاړ شي، خو لطیف باید مطالعه وکړي او نشي کولی چې ورسره لاړ شي. نو په انګلیسي کې څه رقم به وایي؟ ساحل ورته وایي let's go to the park لطیف، let's go to the park لطیف. لطیف ورته وایي sorry ساحل I have to study، sorry ساحل I have to study. ګورئ په دې کې ساحل وایي let's go to the park لطیف، راځه چې پارک ته لاړ شو لطیفه. لطیف ورته وایي sorry ساحل، بخښنه غواړم ساحله I have to study، زه باید مطالعه وکړم. یعنی دې کې ساحل ورته پیشنهاد کړی ده خو لطیف نشي کولی، باید مطالعه وکړي، نو بخښنه یې ترېنه غوښتې ده. دوستان عزیز ببینین در اینجا ساحل و لطیف هستن. ساحل خواهش میکنه از لطیف که همراهش پارک بره، ولی لطیف باید مطالعه کنه، نمیتونه که بره، معذرت میخواه. پس در انگلیسی چی قسم میتونیم ما شما پیشنهاد کنیم و معذرت بخوایم؟ ساحل میگه let's go to the park لطیف، بیا که پارک بریم لطیف. لطیف برش میگه sorry ساحل I have to study، sorry معذرت میخوایم ساحل I have to study، من باید مطالعه کنم.
اوس نو دوستان ما پسې تکرار کړئ. دوستان عزیز پشت من تکرار کنین. ساحل اول Let's go to the park لطیف. Sorry ساحل I have to study. آفرین. حالا من ساحل هستم شما لطیف هستین. اوس زه ساحل یم تاسو لطیفی هستی. Let's go to the park لطیف. آفرین. اوس تاسو ساحل هستی زه لطیفیم. حالا شما ساحل هستین من لطیف هستم. بگوین. Sorry ساحل I have to study. ډیر ښه. بسیار عالی. دوستانو په دې درس کې وایي چې present continuous tense statements with he she د موجوده جاری زمانی جملې په he او she سره. دلته له he او she نه موږ تاسو کار اخلو. present continuous tense یا موجوده جاری زمانه په تیرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته مکمله تشریح کړې ده چې د هر هغه عمل لپاره استعمالیږي چې هغه د خبرو په وخت کې جاری وي. اوس دلته دا کس وایي this is اجمل. دا اجمل دی. He is studying math. هغه د ریاضی مطالعه کوي. نو دلته he نه کار اخیستل شوی ده. he استعمال کړی ده. کولی شو که چیرته د یو انجلۍ وي نو موږ تاسو د he په ځای باندې she استعمال کړو. او یا که یو بل عمل کوي نو هغه عمل کولی شو چې مثلا he is یو بل عمل چې هر شی کوي painting the kitchen یعنی آشپزخانه رنګوي یا هر شی چې وي موږ تاسو کولی شو ورڅخه ګټه واخلو. نو نور مثالونه کې به هم درته تشریح کړم. دوستان نهایت عزیز در این درس ما شما present continuous tense statements with he she هستند. present continuous که در ویدیوهای سابقه بر شما ما تشریح کردیم که زمان حال جاری زمانی است که یا عمل یا حالتی را تشریح میکند که در وقت سخن یا در وقت حرف زدن ما شما و عمل جاری باشه. مثلا در این جملات ما شما بیشتر از هی و شی استفاده میکنیم که هی برای مذکر استعمال میشه و شی برای مؤنث. مثلا در اینجا میگه که this is اجمل. این اجمل است. he is studying math. او مطالعه ریاضی را میکند. پس به همین قسم ما میتونیم جملات را تغییر بدیم. اینجا هی را استفاده کنیم. پس بیاین که در یک مثال دیگه هم ببینیم. This is پروانه. This is پروانه. دا پروانه ده. She is calling زینب. هغه زینب ته زنگ وهی. دیزی که ګورئ دوستانو شي نه موږ تاسو استفاده کړې ده. په تیر درس کې هی و په دې سلاید کې شي ده. وای this is پروانه. She is calling زینب. دا پروانه ده. هغه زینب ته زنگ وهی یا تلفن کوي. دوستان عزیز در اینجا باز میبینیم که میگیم this is پروانه. این پروانه است. She is calling زینب. او برای زینب زنگ میزنه. پس در اینجا ما شما از شی استفاده کردیم و زمان حال جاری است. This is پروانه. این پروانه است. She is calling زینب. She is calling زینب. او به زینب زنگ میزنه. پس بیاین یک مثال دیگر هم ببینیم. نو دوستان راځئ چې یو بل مثال هم وګورو. This is سدیس. This is سدیس. He is painting the kitchen. دا سدیس دی. هغه آشپزخانه یا پخلنځی رنګوي. دوستانو په دې کې بیا هم له هیڅ څخه کار اخیستل شوی ده. This is سدیس. He is painting the kitchen. این سدیس است. او آشپزخانه را رنگ می کند. پینتینگ چی را میگه دوستان عزیز؟ پینت اصلا رنگ کردن میگه. پینتینگ زمان حال جاری شد و از هی استفاده کردیم. میگیم که he is painting the kitchen. او آشپزخانه را رنگ میکند. این حال شما میتونین که بجای آشپزخانه living room بگوین یا bedroom بگوین. هر جای را که رنگ میکنه میتونین بجای kitchen از اونم استفاده کنین. Present continuous questions and short answers with he she. د موجوده جاری زمانه سوالونه او لنډ ځوابونه په هی او شی باندې. دوستانو په موجوده جاری زمانه کې لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې څه رقم پوښتنه کوو. دلته مثلا یو کس دوه کسان دي. اول کس وایي چې is Zabi cleaning the bathroom? Is Zabi cleaning the bathroom? آیا زبی
تشناب صفا کوي بل کس ورته yes he is هو هغه کوي. نو دوستانو په دې قسم باندې موږ تاسو کولی شو چې پوښتنې وکړو او ځواب ورته ورکړو. دوستان نهایت عزیز present continuous questions and short answers with he she در زمان حال جاری قسمی که در درس‌های سابقه براتون گفتیم که چه قسم سوالی میشه اینجا سوالایی هستن و جواب کوتاه با هی و شی اینجا میدیم. مثلا اول نفر اول سوال میکنه میگه is زبی cleaning the bathroom آیا زبی تشناب را تمیز میکنه یا پاک میکند؟ نفر دوم میگه yes he is بله او میکنه. این حال بجای تشناب شما میتونین که bedroom بگوین، living room بگوین، kitchen بگوین. مثلا is زبی cleaning the kitchen yes he is اگر میکنه میگیم yes he is اگر نمیکنه میگیم no he is not. دوستانو د باتروم په ځای باندې تاسو کولی شئ چې بل ځای آشپزخانه وکړئ یا بل ځای هم وښیئ. دوستانو په دې درس کې بیا هم present continuous tense ده په موجوده جاری زمانه کې questions with you and answers with I یعنی په you باندې موږ تاسو پوښتنه کوو او ځواب په I باندې ورکوو. you څه معنی ته یا تاسو، I څه معنی یعنی زه. اوس دلته مثلا دوه کسان دي، اول کس وای what are you doing what are you doing دلته دا you یعنی تاسو څه شی کوئ what are you doing تاسو څه کوئ. دویم کس ورته وای I am studying English زه د انګلیسي مطالعه کوم. I am studying English زه د انګلیسي مطالعه کوم. دوستان عزیز در اینجا باز هم present continuous یا زمان حال جاری است که questions with you با you سوال میکنیم and answers with I با I جواب میتیم. you مانا شما I مانا من. دو نفر هستن، نفر اول میگه what are you doing شما چی کار میکنید یا شما چی میکنید. نفر دو میگه I am studying English من مطالعه انگلیسی را میکنم یا من انگلیسی را مطالعه میکنم. پس در اینجا ببینید در جمله اول what are you doing با you سوال شده، جوابش I am studying English من مطالعه انگلیسی میکنم. اوس نو دوستانو ګورو چې دلته دوه کسان دي په خپلو کې خبرې کوي S1 ده او S2 دي. دا S1 ورته وای hi ظریف are you busy سلام ظریفه آیا ته مصروفی؟ بیزی مانا مصروف. دویم کس ورته yes I am هو زه مصروفیم یعنی هو یم. بیا ورته اول کس وی what are you doing چه شی کوي. دویم کس ورته I am fixing the car زه موټر جوړوم. زه چه کوم موټر جوړم I am fixing the car زه موټر جوړم. ګوره دوستانو په دې کې په یو باندې پوښتنه شوې ده، په آی باندې ځواب ورکول شوی ده او دلته هغه present continuous tense هم استعمال شوی ده. دوستان عزیز در اینجا میبینیم دو نفر هستن. نفر اول میگه S1 و S2 هستن. نفر اول میگه hi ظریف are you busy سلام ظریف آیا شما مصروف هستین. نفر دو میگه yes I am بله هستم. باز نفر اول میگه what are you doing شما چی کار میکنید یا شما چی میکنید. نفر دوم میگه I am fixing the car من موتر را ترمیم میکنم. چی میکنم؟ من موتر را ترمیم میکنم. fixing ترمیم کردن رو میگه. پس اینجا دو نفر صحبت کردن. اوس نو دوستانو ما پسی تکرار که دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین. اول S1 hi ظریف are you busy yes I am What are you doing? I am fixing the car. دیر خیلی بسیار عالی. حالا دوستان عزیز من S1 هستم شما S2. دوستان و زه S1 ام تاسو S2. Hi ظریف are you busy? What are you doing? دیر خیلی. اوز دوستانو تاسو S1 هستی زه S2. حالا دوستان عزیز شما S1 هستین من S2 هستم بگوین. Yes I am. I am fixing the car. دیر خیلی بسیار عالی.
اوس نو دوستانو کولای شئ چې دا په خپلو منځونو کې له ځان سره پراکټس وکړئ او ښه زده کړئ چې له یو چا نه څنګه موږ تاسو پوښتنه کوو چې هغه مصروف ده او که نه ده او یا چی شی کوي، نو په انګلیسي کې په څه قسم باندې موږ تاسو هغه به انشالله تاسو په خپلو کې پراکتس وکړید تر څو ښه مزده شی. حالا دوستان عزیز، شما را میتونید که با خود تمرین کنین و چه قسم از کسی پرسان کنین که آیا مصروف هستن و یا خیر و یا چی کار میکنن و جوابش بده. دوستانو په دې درس کې موږ تاسو وایو have to plus verb، یعنی have to له فعل سره. have to معنا باید، موږ تاسو په پښتو او دری کې باید وایو. نو have to لکه یو کار چې خامخا باید وکړي، نو have to راځي، ورسره فعل راځي، بیا statements with I، په I سره موږ تاسو جملې ورباندې جوړو یا بیانیه ورباندې په I باندې موږ تاسو جملې جوړو. په دې ځای کې دوه کسان دي، یو بل ته پیشنهاد کوي، وایي چې let's go to the park لطیف، راځه چې پارک ته لاړ شو لطیفه. دویم کس ورته وایي sorry ارمان I have to study English، بخښنه غواړم ارمانه زه باید د انګلیسي مطالعه وکړم. په دې ځای کې دوستانو ګورئ چې I have to دا دلته ویلي I یعنی زه، have to باید، study په خپله یو فعل سو چې have to له فعل سره راغلی ده، یعنی زه باید مطالعه وکړم د انګلیسي. نو دغه study په ځای باندې تاسو چې هر فعل کولی شئ تاسو هغه استعمال کړئ. مثلا I have to study English دلته ده، تاسو کولی شئ چې I have to go to the mosque، I have to clean my house، I have to wash the dishes، یعنی لوښي باید ووینځم. یعنی د study په ځای تاسو کولی شئ چې یو بل فعل هم استعمال کړئ. دوستان نهایت عزیز، در این درس ما شما میخوانیم have to plus verb. have to به معنای چی است؟ have to یعنی باید و have to همراه verb یا فعل میه. باز statements with I یعنی بیانه ها با I که با I پس ما شما جواب میتیم. دو نفر هستن، یکی پیشنهاد میته که میگه let's go to the park لطیف، بیا که پارک بریم لطیف. نفر دوم برش میگه sorry ارمان I have to study English، ببخشی ارمان من باید مطالعه انگلیسی کنم. در اینجا دوستان عزیز میبینیم که I استفاده شده، یعنی من have to باید، و study خودش یک فعل است که امین نفر گفته معذرت خواسته و گفته که من باید مطالعه انگلیسی کنم. دیگه به این خاطر have to چی مانا دوستان عزیز؟ یعنی باید. اینال به می شکل شما میتونین که اگر کسی از پیشتان براتان پیشنهاد کنه که بیا که یک کاری را بکنیم و شما یک کار دیگه داشته باشین، پس چه قسم میتونین که پیشنهادشان را رد کنین و شما عذر خود پیش کنین. مثلا اینجا که قسمی که اینجا گفته بود که let's go to the park لطیف، بیا که پارک بریم لطیف، و برش میگه sorry ارمان I have to study English. اینال بجای study شما میتونین چیزای دیگه استفاده کنین که I have to clean the house، I have to wash the dishes، I have to go to the mosque، یعنی هر چیز دیگه میتونین شما استفاده کنین. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاستئ. have to معنا باید، چې یو څوک تاسو ته پیشنهاد کوي او تاسو دغه پیشنهاد رادوئ او ورته وایئ چې زه باید دغه کار وکړم، نو ځکه زه نشم کولی له تاسو سره زه ولاړ شم. نو تاسو کولی شئ په دې باندې نورې جملې هم جوړې کړئ او په همدې شکل باندې have to ورته استعمال کړئ. دوستان عزیز، امیدوار هستم که را هم درست فهمیده باشین و شما میتونین که به می قسم جملات دیگر را درست کنین که در اونجا have to استفاده شده باشه. have to باز هم به معنای چی است؟ باید. vocabulary. دوستانو دا ځینې لغتونه دي چې یا په تیر درس کې استعمال شوي دي او یا هم د تیر درس مربوط لغتونه دي چې تاسو کولی شئ زده کړئ او ورڅخه ګټه واخلئ. دوستان نهایت عزیز، اینا بعضی از لغت‌هایی هستند که در درس گذشته یا که استفاده شده و یا که مربوط درس گذشته است که شما میتونین اینا را یاد بگیرین و ازشان استفاده کنین. من یک بار اینا را ترجمه میکنم، بعدا باز شما پشت ما تکرار میکنین. دوستانو زی در طول در اول ترجمه کنم، به دقیقه نورسته بیا زویم تاسو ما پس تکرار ویا. اول کار مانا موتر یا موتر. history تاریخ، دست تاریخ لکه مضمون، د تاریخ مضمون. لیک جهیل. math ریاضی.
movie فیلم pool house tomorrow صبا یا فردا zoo ژوبرن یا باقیوش call زنگ وهل clean پاکول یا تمیز کردن fix جوړول یا ترمیم کردن go تلل یا رفتن have to باید paint رنگول یا رنگ کردن wash وینزل یا شستن busy مصروف right صحیح یا درست wrong غلط اوس نو دوستانو ما پسی تکرار که حال دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین تا که تلفظش درست یاد بگیرین car history lake math movie pool tomorrow zoo call clean fix go have to paint wash busy right wrong دیر بسیار عالی دوستان عزیز امیدوار هستم که این کلمات را شما یاد بگیرین و از اینا هر کدامش براتان آسان باشه 5 تایش لطفاً در کامنت در جمله استفاده کنین دوستانو په دې هیله چې په دغو لغتونو باندې تاسو پوه شوي یاستئ په دې کې 15 داسې انتخاب کړئ چې تاسو ته آسان وي او هیله کوم چې په کامنت کې په جملو کې استعمال کړئ ترڅو زه پوه شم چې آیا تاسو د دې په استعمال پوه شوي یاستئ او که نه دوستانو که چیرته په کامنت کې تاسو دغه کلمې استعمالوئ او تاسو جمله غلطه وي نو زه حتما تاسو ته صحیح جمله لیکم ترڅو تاسو اشتباهات هغه کمی غلطیانی چې وي هغه صحیح شي دوستان عزیز وقتی که شما این کلمات را در کامنت در جمله استفاده میکنین اگر خدا نخواسته جمله شما غلط باشه ما همیشه کوشش کردیم که اونا را درستش براتان بنویسیم تا شما متوجه اشتباهات خود شوین و جملاتتان را درست کنین پس دوستان عزیز لطفاً 5 تای از اینا را بگیرین و در جملات در کامنت بنویسین تشکر مننه دوستانو ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه تشکر از توجه شما عزیزان با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید تشکر ژوندی دی وی افغانستان زنده باد افغانستان